السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې د خپل انټرنیټ سپیډ زیات کړئ. یعنې ملګرو که چیرې تاسو په هر سیم کې انټرنیټ استعمالوئ، هغه که جیز وي، که یوفون وي، که زونګ وي، د هغه رقم که وارد وي، که ټیلینار وي، یا د هغه رقم که چیرې تاسو وای فای استعمالوئ، یعنې که تاسو وای فای استعمالوئ، که هر رقم انټرنیټ تاسو استعمالوئ، نو تاسو به د خپل موبایل انټرنیټ سپیډ څنګه زیاتوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټوله مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ملګرو تاسو ویل کړئ سی ډي ان اس چارجر. ملګرو کله چې دغه ډي ان اس چارجر تاسو ویل کړئ، دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، تاسو ته به اوس نوره طریقه زه دلته درښیم په ویډیو کې. نو ګوره ملګرو اوس به د دغه اپس کله تاسو کلیک باندې وکړئ، د کوم مین انټرفیس ته انټرفیس یې دا رقم دلته دی تاسو ته راړوي، دغه رقم آی هیو ریډ اینډ اګری ټو کنټینیو. ملګرو تاسو په دې باندې ټیک مارک شان ولګوئ او دغه رقم یې دلته اکسپټ کړئ. ملګرو کله چې دغه دلته تاسو اکسپټ کړئ، دغه رقم ګوره ملګرو اوس ما د انټرنیټ سپیډ لا 4G ده. دغه رقم اوس که چیرې 4G هم وي، زه خپل انټرنیټ استعمالوم، زما انټرنیټ هلته ګوره ناټ کنیکټډ راړي، یعنې هغه دونه تیز نه وي، کار نه کوي. ملګرو به تاسو سمپل راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ملګرو تاسو راسئ ګوره اوپن ډي ان اس، دغه رقم ډېر اپشنان تاسو درکوي. دلته به ملګرو تاسو راسئ ګوګل ډي ان اس به وایي. ګوګل ډي ان اس کله ملګرو تاسو وایي، تاسو به په ګوګل ډي ان اس باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو ګوګل ډي ان اس وایي، دغه رقم به دلته تاسو راسئ ګوره ډي ان اس 1 ده او دغه رقم ډي ان اس 2 ده. ملګرو دلته به هغه دواړه اوس ګوره بدل سي. کله چې ملګرو دغه بدل سو، دلته به تاسو راسئ اوس به په سټارټ باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو اول به تاسو ګوګل ډي ان اس سلیکټ کړئ. ډي ان اس او ډي ان اس 1 او ډي ان اس 2 دواړه خپله بدلیږي. کله چې دا بدل سو، بیا به تاسو راسئ دلته به په سټارټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ، دلته کنیکټینګ روان ده. کله چې ملګرو دغه کنیکټ سو، بیا به ستاسو د موبایل سپیډ دونه زیات سي چې خپله به تاسو استعمال کړئ او خپله به تاسو ورته حیرانه یاست. ګوره ملګرو دلته زه دا کنیکټ کومه. نو ملګرو ګوره کله چې دغه دلته کنیکټ سو، دغه رقم به بیا ستاسو د انټرنیټ سپیډ زیات سي. دغه رقم که چیرې تاسو سپیډ ټیسټ ته راسئ، ملګرو تاسو ته د موبایل سپیډ در معلوموي، یعنې ستاسو د انټرنیټ سپیډ در معلوموي، ستاسو د انټرنیټ سپیډ به څنګه وي. ګوره بګین سپیډ ټیسټ، یعنې دلته تاسو هغه سپیډ معلومولی سئ چې ستاسو د انټرنیټ سپیډ اوس څونه ده. ګوره ملګرو اوس که چیرې تاسو راسئ په یو براوزر خلاص کړئ، یا دغه رقم واتساپ استعمالوئ، دغه رقم فیسبوک استعمالوئ، که هر شی به ستاسو استعمالوئ، ستاسو د انټرنیټ سپیډ به زیات وي، دونه به زیات وي چې تاسو به خپله ورته حیرانه یاست. ګوره ملګرو دلته تاسو لیدلی سئ چې هغه اوس انټرنیټ سپیډ فل زیات ده، یعنې فل تیز کار کوي. یعنې دلته اوس تاسو ګوره د انټرنیټ سپیډ زیاتولی سئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که مې ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. او ملګرو که چیرې تاسو یوه پوښتنې ته جواب یوه پوښتنه لرئ، نو موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.